ولې زړه مې واده غواړي. ولې د دنیا غمونه پرېږده راځه د کور نه منډه یو د شو. لګي مړ کې د بلې سر ته پراټې کتلې دوستا. که تاسو ګورئ همیشه به په ټیک ټاک باندې تاسو ته داسې قسمه هغه خبرې ویډیو تاسو ته مخې ته راځي هریان په دې ما چې لکه یو سړی فرض کا په کور کې ناست وي د ماشومانو سره ناست وي او هغه موبایل آن کړي او داسې قسمه کومه ګفتګو چې دا په خپل منځ کې کوي ډېره زیاته شرمناکه حیران کن ده. د بده مرغه د ټیک ټاک کم رولز چې مونږ وګورو نو هغه په ظاهر باندې دا وایي چې آیا داسې قسمه غیر اخلاقي کنځل رد بد دا د ټیک ټاک خلاف ورزي ده. خو بل طرف ته که په ټیک ټاک کې وګورو نو تش د کنځل رد بد په هغې کې ویلی کېږي یعنی نور پکې هیڅ هم نشته او تر دې حده پورې پکې خلک تللي دي چې زه تاسو ته دلته ویلی هم نشم چې کم قسمه حرکات هغه په پنشمنټ کې کوي. داسې ویلی کېږي چې داسې پنشمنټ پکې هم وي کم ګفټران چې دي چاته ګفټینګ وکړي بیا ورته وایي چې آیا د وټساپ نمبر راولته مختلف قسمه داسې نازیبه ګفتګو او ویډیو ورسه وغیره هغه څه ویل غواړم تاسو پوهیږئ هغه هم کوي. نو ډېره زیاته شرمناک الله دې وکړي چې د ټیک ټاک نه هغه مونږ خلاص شو ځکه زمونږ په ملک زمونږ په خیبر پښتونخوا کې کم پښتانه چې دي هغه یې داسې حد ته ورسول د هغو کومه پښتو چې ده هغه یې تباه او برباد کړه. نو دغه لنډه شان ویډیو و دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کړه انشاءالله بل ویډیو کې ملاوو. الله حافظ.